زما عزتمندو دا شپږ قرضونه دي. څو قرضونه شو د مسلمان په بل مسلمان باندې؟ شپږه. په دې یو حدیث کې اول دا شو چې کله سره مسلمان ملاویږي په هغه به سلام اچوي. دویم دا دی چې کله دعوت درکړي نو د هغه دعوت به قبلې. دریم چې کله تانه نصیحت وغواړي، خیرخواهي وغواړي او د تانه مشوره وغواړي، صحیح رهنمایي او صحیح خیرخواهي به ورته ښایي. څلورم چې کله دې پرنجې وکړي والحمدلله وایي، ته به څه کې جواب به ورکړې. جواب څه شی دی؟ یرحمک الله. او پنځم چې کله دې بیمار شي ته به څه کې بیمار کورسي به کې. او شپږم چې کله دې وفات شي نو د ده په جنازه کې به شریکېږي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو مسلمانانو کې دا شپږ خبرې پیدا کړي او الله رب العالمین دې زموږ نیتونه خالص کړي او رب العالمین دې په ټولو مسلمانانو کې اخوت اسلامي ورورولي پیدا کړي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.